رویش شاستری په نړیوال جام کې د ټولو لوبډلو لپاره اساسي سرخوږی په ګوته کړ. د هند د کرکټ ملي لوبډلې پخواني روزونکي رویش شاستری په هند کې په نړیوال جام کې د ټولو لوبډلو لپاره د ویرې او اساسي ستونزې مورد روښانه کړو. ښاغلی شاستری وایي د هند شرایط افغانستان ته ګټه خو نورو لوبډلو ته به ستونزې جوړې کړي. رویش شاستری په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د هند شرایط به افغانستان ته ځکه ګټه ورسوي چې لوبغاړو یې دلته ډېر کرکټ کړی او لوبېدلي دي. هغه زیاته کړې چې افغانستان داسې مخکښ سپینران لري چې کولی شي نړیوال جام کې د هرې غوره لوبډلې لپاره ستونزې جوړې کړي. دا نه یوازې د هند د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی روزونکی دی چې له افغانستانه نورو لوبډلو ته د احتمالي ویرې یاده کوي، بلکې د کرکټ ډېر نړیوال شنونکي په دې باور دي چې افغان لوبډله د سپین بال په تکیې کولی شي نورو لوبډلو ته سرخوږی جوړ کړي. دا چې افغان لوبغاړي د هند سوداګریز لیګ کې د هند په میدانونو ډېر لوبېدلي او ځلیدلي، نو وار د مخه هره لوبډله افغانستان سره له مخامخ کېدو په ویره کې ده. په همدې حال کې د نړیوال جام د لوبو سفر 2 ورځې وروسته یعنې د اکتوبر په 5 له هند پیلیږي.